یو وخت د جرمني په ښکلي ښار هملن کې ژوند ډیر آرام او له سکونه ډک وه. سهارونه به روښانه وو، هوا به نرمه وه او خلک به په اطمینان خپلو کارونو ته تلل. ماښام به کورونه له خوشحالۍ ډکې وو. ماشومان به په کوڅو کې لوبې کولې او زاړه به د سکونه ساه اخیسته. خو دا سکون ډیر ژر مات شو. یوه ورځ غټو تورو مشکانو پر ښار یرغل وکړ. هغوی په کوڅو، کورونو او د غلو په ګدامونو کې خپاره شو. موشکان هر ځای دي. زموږ خوراک ختم شو. موشکان د غنمو پر بوجو ختل، په تیارو مالیو کې ګرځېدل او هر څه یې خرابول. خلک ستړي شوي وو، صبر یې ختم شوی و. بیا یوه ورځ یو ناشنا ځوان ښکاره شو. هغه رنګارنګ کالي اغوستي وو، پر سر یې لوړه خوالۍ وه، قدمونه یې ډاډمن خو آرام وه. خلکو ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ موږ تا مخکې نه یې لیدلی. هغه په نرمه مسکا وویل، زه د موشکانو ښکار کوم چې که مناسب مزدوري راکړې ښار به مو پاک کړم. هغه د ښاروال حضور ته یې وړل شو. ښاروال وویل چې که ته موشکان ختم کړې زر زرینې سکې به درکړو. ځوان وویل، مزدوري به هغه وخت اخلم چې ښار بشپړ پاک شي. او تړون وشو. ځوان د ښار منځ ته ولاړ، بانسري یې پورته کړه او ورو ورو یې غږول پیل کړل. هغه نغمه دومره خوږه وه چې موشکان خپلو غاړونو راووتل. له تیارو نالیو، له ګدامونو، له هر ځای راووتل. په اودو قطارونو کې د بانسري تر شا روان شول. بانسري والا هغوی د سیند پر غاړه بوتلل. یو په بل پسې موشکان اوبو ته ولودل، تر دې چې ټول ورک شول. ښار خوشحال شو، خلکو لاسونه ووهل. خو کله چې ځوان مزدوري وغوښتله، ښاروال وویل، موږ به یوازې 50 سکې درکړو. ځوان غمګین شو. هغه وویل، تاسو خپله وعده ماته کړه، زه دا هیڅکله هیر نه کوم. او هغه لاړ. خو کیسه دلته پای ته ونه رسېدل. څو شېبې وروسته یوه بله نغمه واورېدل شوه. دا نغمه لا خوږه وه. ماشومان خپلې لوبې پرېښودې. امیر او غریب ټول د هغې تر شا روان شول. لویان یې ولاړ وو، خو ماشومان روان وو. بانسري والا ماشومان له ښار نه بهر بوتلل، د آبشارونو تر څنګ، د سیندونو تر څنګ او د غرونو پر لور. هغوی یوازې د نغمې پیروي کولې. کله چې غر ته ورسېدل، یوه لویه جادوي دروازه ښکاره شوه. دروازه ورو ورو خلاصه شوه. بانسري والا ماشومان دننه ته بوتلل او ناچاپه ټول ورک شول. ښار کې ژړا خپره شوه. زما ماشوم چیرته دی؟ خلکو پوه شول دا زموږ د لالچ سزا ده. خلکو غر ته ولاړ. زر سکې له خپل سره یې وړ. دروازه بیا خلاصه شوه. بانسري والا وویل چې که زړه رښتیا وي نو ماته شوی تړون بیرته جوړېدی شي. ښاروال سکې ورکړې. ماشومان خوشي شول. هغوی بیرته کورونو ته راستون شول. ښار یو ځل بیا له خوشحالۍ ډک شو او هملن بیا مسکه شو. او دا قیسه موږ ته دا درس راکوي چې واده باید پوره شي.